سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. د نړیوال شل اوريزه لیګ په تېره شپه لوبه کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل چې زبردسته لوبې هم ترسره کړې. د متحده عربي اماراتو نړیوال شل اوريزه لیګ په تېره شپه لوبه کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل چې نجیب الله زدران او فضل حق فاروقي د ام آی امارات لوبډلې سره او محمد نبي ساحل، نوین الحق او رحمان الله ګربز د شارجه وريرز لوبډلې په ګټه ولوبېدل. په دې لوبه کې نجیب الله زدران په 0 سره وسوځېدی. نوین الحق په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړې، کومه وکټ یې وانه خیستل. محمد نبي بیا په 4 اورونو کې 50 منډې ورکړې، یوه وکټ یې واخیسته چې ډېر خراب بالینګ یې ترسره کړ. ورسره رحمان الله ګربز بیا زبردسته کمبیک وکړي، زبردسته لوبه یې ترسره کړه د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. په 41 بالونو باندې 40 منډې وکړلې، 40 یې په بیټینګ شامل وې. همداسې فضل حق فاروقي بیا په 4 اورونو کې 20 منډې ورکړې، 2 مهمې وکټ یې ترلاسه کړې چې ډېره زبردسته په زړه پورې بالینګ یې ترسره کړ. د نړیوال شل اوريزه لیګ په دویمه لوبه کې چې په ابوظبي کې وسوه، ام آی امارات په ټاکل شوو 10 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو سره 204 منډې وکړې چې محمد وسیم 71، نیکولاس پورن 49 زیاتې منډې وکړې. شارجه وريرز ته کریس ووکس او جنید صدیقي 2 وکټې واخیستلې او محمد نبي 1 وکټ ترلاسه کړه. د شارجه وريرز لوبډلې د یاد هدف په تعقیب کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 155 منډې ترلاسه کړې. دغه لوبه یې په 49 منډو وبایلل. د دوی لخوا رحمان الله ګربز 40 او کریس ووکس 2 زیاتې منډې وکړې. ام آی امارات لوبډلې ته عمران طاهر 3 لوبغاړي وسوځول، فضل حق فاروقي 2، ډیوین براو هم 2، انډر پلیچر او ټرینټ بولټ 1 وکټ ترلاسه کړه. بلخوا د بنگلاديش پریمیر لیګ کې عثمان غني او درویش رسولي زبردسته په زړه پورې توپخانه ترسره کړه. د بنگلاديش پریمیر لیګ په 12مه لوبه کې درویش رسولي د چټګرام چیلنجرز لوبډلې سره لوبېږي، عثمان غني د ډاکا د منتور لوبډلې سره لوبېږي چې درویش رسولي د عثمان لوبډلې ته زبردسته ماته ورکړه. په دې لوبه کې د ډاکا د منتورز لوبډلې لخوا عثمان غني زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړه. نوموړي په 33 توپونو د 3 شپږیزو او 2 څلوریزو پر مټ 40 منډې وکړې او درویش رسولي بیا د چټګرام چیلنجرز په استازیتوب باندې په 33 توپونو باندې د 4 شپږیزو او 3 څلوریزو پر مټ 50 ناسوځېدلې منډې وکړې چې د ډېر وخت نه بعد درویش رسولي یو ځل بیا د بنگلاديش پریمیر لیګ کې ښه وځلېدی. که څه هم د ډېرې لوبې نه دي ترسره کړې، په افغانستان لوبډله کې هم ډېرې لوبې نه دي ترسره کړې او په نورو لیګونو کې هم ډېر کم لوبېدلی دی. په تېره لوبه کې د خپلې لوبډلې دپاره ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده چې خپل ځان یو ځل بیا ثابت کړ. د سویلي افریقا په لیګ کې راشد خان او وقار سلامخیل زبردسته توپ اچونه وکړه، لوبه یې هم وګټل. تېره شپه د سویلي افریقا لیګ په 9مه لوبه کې ام آی کیپټن لوبډلې له لوري لوبډلمشر راشد خان په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې، 2 مهمې وکټ یې واخیستې او وقار سلامخیل بیا په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه چې ډېره زبردسته لوبه یې ترسره کړله او بریا یې هم خپله کړه. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست په یوټیوب کې پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.